یوازې ملاسه انساني یوازې به په دې ښکلي باغ کې زه دا خو سم ګل دی ګله څوک یې لکه السلام علیکم وعلیکم السلام زما نوم ګلپاڼه دی او خلک راته د مینې د راشنکوب خان رور وایي ما وی ډېر ښکلی موسم نه دی او ډېر ښه موسم دی ډېر ښکلی ډېر ښکلی موسم دی او وایم چې دغه دی په پېښور کې سینما کې دومره ښکلی فلم لګېدلی بدماشي د خیال کوه او خو ګرمي هم د خیال کوه نه نه نو په سینما کې خو ایر کنډیشن که نه او نو ما وی که دې خوښی نو په رکشه کې به دې کښېنوم او فلم به در باندې وګورم یاره دا فلم به بل سبا نه کړو نه نه بل سبا خو باران دی نن زما لږ کار دی او زما د چا ته انتظار دی نو ما وی چې پېښور ته لاړ شو نو هلته به در باندې ښه ښکلې آیسکریم هم وخورم او سینما کې به فلم هم وګورو ایر کنډیشن سینما ده که نه نو دلته به څه کوې چې هسې ناست چنغله مې را ارمانه ده یو میاشت وشوه ویم په چنغله دې اورو لګي مړه بس چنغله او چنغله سي داسې کار دی چې ما ډېر په سکون دا ځای موندلی دی ته ډېر شور مه کوه اوس که دلته خلک راله نو ټول لوبه به ورانه کړي ته بېغمه شه زه د چا خور یم راشنکوب خان زما رور دی ته دا پرواګانې به یې نه کوې ته را چې پال دله وګورم نه نو زما ته خطرناک شل ښکار نه نه خطرناک نه یم زه خو ډېر خوږ انسان یم او که ته را چې پال دله وګورم دا ستا په قسمت کې خو د سره چنغله نشته پاسه او دا فلم دې وګوره دا ګوره چې رښتیا وینا وي د پیر مذهب کنځلي ستا په قسمت کې چنغله نشته وروره ستا په قسمت کې چنغول دی ودرېږه ته کلیوالا څوک نشته ظالم بچیا دا ته څه خبرې کوې نه ولې څه بده مې وویل نو دا ته څه وایې د چنغله او چنغول دا ته څه کیسې نه مطلب مې دا دی چې هسې ټایم ضایع کوې که نه خپل ټایم مه ضایع کوه ښکلې ځوانې خفه روانې ته به ورته ګورې یخته به یې داسې ځي بیا به ماته وایي ګلخانه زه به ورته وایم چنغلي بیا به هغه رامنډه کړي داسې رامنډه به کړي زه به دې خوا نه ورمنډه کړم خو ته به خیال کې چې په منځ کې را نه شي نه ته به بیا د خوبه راپاسې دا خوب خو نه وینې دا اوس به ته وګورې اوس ته ګوره ما خوب وینې یا غار ما ته 2 بجې ټایم ښودلی و کریک ته ورته ګوره چې څنګه 2 بجې شي دا به راښکاره شي نه چې 2 بجې شي راښکاره به شي ته خو لکه ډېر سپېرسبرګې ته ورته ګوره خدای خو دې رانهولي دا یوه به دې جاړي او بله به دې خاندي او به را روان ګوره نشته نو ګوره داسې کار دی زما خبره واوره لویل بدماشانو سره ګوره زما ماسته راغلی ده دومره زما زړه نه دی رپېدلی چې څونه ستا په وجه رپېږي دا څه چل دی نه زه د راشنکوب خان خور یم که نه راشنکوب خان خو زه ډېر ښه پېژنم زما یار دی وایي نو ګوره نو بیا خو ته خپل سړی نه دشمنان دې خوږ شه ته کښېنه که نه کښېنه خوږ خو نه شوې نه نو خوږ نه شو دا داسې زه په پوم باندې پرېوتم چې خوږ نه شوې نه ګوره نو زه ته هسې لکه اوس ما کې سپږې خو نه دي چې ته داسې تښتې ګلخانه شیرینۍ ګلپاڼه دا ته څه کوې
یاره دا څه نه ولې څه چالې شو نه دا څه شی دی پته نه لګي دلته ماستو مستا انتظار مې کوو او دا پکې راغی زما ملګری دی دروغ وایي دا زما ورسره هېڅ تعلق نشته ما سره یې شلمه پورې سکول ویلې خورم یا قسم درته خورم ته ماته دا وایه چې ته دلته د سره څه کوې ما سره دومره غټه حادثه وشوه وایي دا باندې دا چا صبر وکړه یاره دا څه پکې د کم ځي دا چا دا ولې دا څنګه دا څه وخت زه په لاره کې را روان وم هغه لنډه بدماش نه دی لنډه بدماش و بیا هغه ما سره تا نه بدتمیزي وکړه وایي نو تا به ورته زما نوم اخیستی وې که نه یاره ته لږ صبر وکړه چې دا پوره کیسه واورو ښه نو بیا هغه ما سره بدتمیزي وکړه او ما ته په خندا شو وایي نو د هغه بدتمیزي ټوله د هغه په دې نه ته صبر وکړه نو خندا څه بده خبره خو نه زما چنغلې ته ولې خندلې نو ولې وې خندلې نو بړې څه وباسمه او ورت به پوخ کومه دا ګوره په خندا سره بیا په خندا څه چلو شو ما وخندل دا د ما تا ته دې وخاندي ته ورته وخانده او ما ته وخانده یو منټ او د هغې نه پس تا ته پته ده چې هغه څوک و چې چلې وکړه سی راته وویلې څه درته وویل ما ته داسې سترګې والې یو هم نه دواړه سترګې ته راته ما ته والې وګوره لږه ما ته سترګه وه څنګه یې راته وویل چپ کېږه ته دا څه کې غلی اشالک ورګه زه به دا دواړه سترګې وباسم او دته به زه د اسمان ستوري وخیم په ورځ کې لنډیا ټینګ شه خبره در روان یم در روان یم لنډیا ګوره ته صبر لږه صالحه کارواله د هغه سترګې هسې راپې که نه د هغه مرض دی سترګې راپې صرف د سترګو خبره نه ده بیا څه د چلو هغې نه پس تا ته پته ده هغه ما سره څوک و بیا یې څه وکړه هغې نه پس هغه زما لاس ونیو وای بختورې بختورې زما خو زړه وچاودو زما د لاس چل کېږي وای 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 ما چې چل کېږي هلکه به ما باندې چې چل کېږي دا زما د چنغلې نه لاس ونیوه سترګه دې ورته وواله ودې خندل ورته یا زه به ستا پوره خاندان چې دی که نه په دې میدان راوباسم او تاسو به زه وښیم چې ګل خان د خپلې چنغلې په سر څنګه غیرت کوي او څنګه پښتو کوي الله سیده خو زما نه بغیر هېڅ هم نشي کولی دا مې هم درته وویل تا به ځان سره یې والم راځه چې ځو او که نه ښه نو بیا نورې خو درته څه نه دي ویلي وکړه کیسه نور خو یې درته څه نه دي ویلي هغه ورو ورو زما خواته راغلی زما نه یې لوپټه ونیوه وایي نو لوپټه به یې خور له وړه که نه دا خور به یې لوپټه نه وه یاره دا خو څه ډېر ستا په شانتې سړی راته ښکارېده چې لوپټه یې په کار وه یاره ته زما مخې له راشه یاره قسم په خدای چې کچه دې وخورم نه نه خو چې دلته ولاړ یې خو نه راځي نو راځه چې ورپسې ځو که نه راځه نه ټیک ده ورځو خو ورځو به ګوره بغیر ورتلو کار نه کېږي خو چې دی نه خو کیسه ټوله واورو که نه دا کیسه چې زه ټوله اورم زما به حق بیل شوی نو وایم الله خو دې اول تا هېڅ هم نه کوي یو که هټ دې د فیل شو نو لکه خو زه دې رور یم زه بیا خیال ساتم پی ماسته به ورکره زه وړم که نه هغې نه پس ګلخانه هغه ما سره راغلی او ما له نږدې راغلی او زما دا ویښتې داسې اخوا کړ او ما ته وایي ما سره واده کې وای بختورې مونږ ته خو چا په عمر کې ونه وي چې ما سره واده کوي والله چې قسمه په کم زیارت دی خدای خبر لاسونه یې ښي او ویښتولی چې لاس ضروري کېدی شي هغه نایي ای خدای دې د بیخ بنیاد وباسي کومه خبره کې چې ما دوه نیم کاله تېر کړه هغه پکې ملت هم وانه غسته نو ګل خانه سرکوزیا لنډیا ښه دې ونه کړه لکه موږ لاړو چل نه راته او تا داسې سره دا کار وکړه زه به در سره خوښېږم وس وسه د لنډي بدماش د کومې نه چې دی دا د خپلې ای ګلخانه اوس هغه لاټو بدماش ته هاو کم او که نه وای دا ته څه وایې زما په زړه پولی پخېږي او ته وایې چې ورته ها وکړم او که نه وکړم یاره خو نه 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 ګورې چې دا دوم نه منې دا فورا مخکې نه ورته غلی شه غلی شه وایي نو چاته سمه لاره هم نشي ښولی دا ته سمه لاره ښې
هغه بدماشي ته به زه لاره ښیمه زه به ورته د کور لاره سمه وښیمه ګل خانه وای دا د کم بدماش आवाज دی دا بدماش نه دی دا مې بابا دی وای واده کړی دی او دوه لکه سبزي راوړه که نه وږي نه مړه شو راوړم زوار شته سبزي راوړه او موږ به دلته ستا په انتظار او کیږو خور دې د ښه ګورې بېغمه خیال شه به یې ساتې هله شبه درلمه بېغمه شه ما وی که زما منې که نه پرېږده دا پسې کې دی ما سره واده وکړه د دواړو به ډېر ښه وخت تېرېږي ما ویل چې ته سړی وې ښه به نه وې وای نو نیم سړی خو یم که نه ولې زه په نیمه به ګزاره کړو راځه چې ځو آفرین شه او پتا شوی مور دې کیني او ستا غونته لوڼه دې راوړي ځه چې ځو راځه